بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. ویډیو خو د کارګل جنگ باره کې ده چې د هندوستان او پاکستان منځ کې د کارګل کوم جنگ شو د هغې باره کې ده. خو د هغې نه مخکې لنډ غونته کې چې دا درې کوم جنګونه شوي دي هغې باندې یو منټ نیم خبره او بیا د کارګل د جنگ ولې ونښتو، پاکستان په دې کې ماتې وخوړه که نه جنګ یې وګټو، جنگ شروع کړی چا و، ختم ولې شو، فایده یې هندوستان ته وشوه که پاکستان ته وشوه. نو ګورئ د ټولو نه لومړی خبره خو دا ده چې د پاکستان او د هندوستان لومړی جنګ په کشمیر باندې شوی او هغه په اکتوبر 1947 کې چالو شوی او بیا اقوام متحده جنگ بندي وکړه نو هغه جنگ بند شو او د هغې نتیجه خو دا راووته چې کشمیر دوه ځایه تقسیم شو. اوس د کشمیر څه حصه پاکستان سره ده او څه حصه هندوستان سره ده. دویم جنگ 1965 کې شوی او هغه 1965 کې پاکستان په کشمیر باندې حمله وکړه، د انډیا چې کوم کشمیر دی په هغې حمله وکړه او بیا انډیا کاونټر اټیک وکړو او په لاهور باندې حمله وکړه 25 ستمبر 1965 باندې. څنګه چې پاکستان په مطالعه پاکستان کې ټول عمر دا که موږ ته ویلي دي چې حمله انډیا کړې وه، نه حمله په ایکچوال کې پاکستان کړې وه خو هغوی بیا کاونټر اټیک کړو. د دې جنگ نتیجه خو بیا معاهده تاشکند کې روغه وشوه او چې دواړو ملکونو کومې علاقې دي یو بل نه اخیستې وي یو بل ته واپس کړئ، چې کله یو بل ته واپس کړئ نه لکه ګراونډ باندې څه چینج رانغی نه بس دا جنګ داسې شو چې لکه دا هېچا ونه ګټو نه چا بایلو. د 1971 جنګو نه خو په مشرقي پاکستان کې کرایسس رالل، د پاکستان د حکومت او د فوجي حکومتونو اول د ایوب خان او بیا د یحیی خان د ریپیټډلی غلطو د وجې نه زمونږ خپل خلک بنګالیان زمونږ دشمنان شو او هغوی زمونږ خلاف د پاکستان خلاف د ازادۍ تحریک چالو کو. چې د ازادۍ تحریک چالو کو نو په هغې کې بیا په نومبر 1971 کې بهارت په پاکستان باندې حمله وکړه، یو میاشت پس پاکستان سرنډر شو، وسله یې وغورځوله او ایست پاکستان بنګلادیش جوړ شو. نه خو پاکستان ډیسیزیو ډیفیټ وخوړو او په هغې ډیسیزیو وکټري حاصله کړه انډیا، هغې کې خو دوه رایې نشته. د کارګل جنګ نه د کارګل جنګ پس منظر داسې دی چې د دې نه یو کال مخکې په 98 کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف و او د هندوستان وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي و. دا اټل بهاري واجپایي هم د دې پارټۍ سړی و د کومې پارټۍ چې اوس حکومت دی نه مودي چې دی، خو مودي ایکسټریمیسټ دی، هندو ایکسټریمیسټ دی، ډېر هوښیار سړی و، پوهه سړی و، یو دانشوره سړی و، شاعر و. هغه په د دلي نه لاهور ته په بس کې راغی او دوستی بس چې کوم دی نه هغې له نوم کېښود او د دوستۍ لاس یې پاکستان ته نواز شریف ته وړاندې کړ. هغه د مینار پاکستان پر پارک کې خلکو ته اجتماع ته تقریر هم وکړ چې یو ملک وزیر اعظم راشي بیا د هندوستان وزیر اعظم او پاکستان کې دننه جلسې ته تقریر کوي، نو دا لکه یو ډېر ښه ساین دی که نه. نو پیس اګریمنټ وشو، د امن معاهده وشوه، ډېرو ملکونو ډېرو خلکو دا وویل چې اوس په پاکستان او هندوستان کې امن راشي. خو دغه امن په دواړو ملکونو کې به څوک داسې وو چې هغوی د امن ناخوښه دی، اوس ورته هم ناخوښه دی. نو هغې ناخوښه کې چې پاکستان طرف ته څوک د پاکستان آرمي چیف و جنرال پرویز مشرف او هغه د پاکستان وزیر اعظم په تیاره کې وساته، هغه نو خبر او د په کارګل باندې حمله وکړه. کارګل کوم ځای دی؟ کارګل د انډیا په کشمیر کې لداخ علاقه چې ده نه د هغې یو ضلع وه. اوس دا لداخ یې د کشمیر نه جدا کړی دی اوس مودي، خو هغه ټایم دا کشمیر کې ورسره په دې کې و. نو په دغه ضلع باندې دوی حمله وکړه. د دوی پلان څه د پاکستان د فوج د آرمي چیف د منصوبه چې وانه د ده د پلانینګ مطابق موږ به په کارګل باندې حمله وکړو، کشمیر باندې به حمله وکړو او د کشمیر دا مسله به هغې سره انټرنیشنلایز شي او بیا به اقوام متحده باندې موږ پریشر واچو چې دا مسله حل کړي، یا به موږ داسې وکړو څنګه چې اپریشن جبرالټر 1965 کې د ایوب خان په حکومت کې کوم چې په زور یې د انډیا نه اخلو. نو په دې پلانینګ کې ناقص پلانینګ و، دا ناقص پلانینګ سو نمبر 1 دا ګورئ د دې نه یو کال مخکې په 98 کې دواړو ملکونو نیوکلیر ایکسپلوژنز کړي وو، دواړو ملکونو سره ایټم بمې دي. اوس چې ایټم بمې دي نو د دوو ایټمي طاقتونو په منځ کې چې کوم دی نه داسې مهم دا یو ډېره کمعقلتوب خبره وه. دا مشرف کړومبی کمعقلتوب دا وکړو چې ته چا سره جنګ کوې، هغه ملک سره چې هغوی سره هم ایټم بم دی، تا سره هم ایټم بم دی، نو خو تباهي به کېږي که نه. یو دا خبره وه. دویم ناقص پلانینګ دا و چې د مشرف په پلانینګ کې دې ځای کې یو غټ ډیفیکټ و چې هغه وی چې موږ په کارګل باندې حمله کوو خو او داسې به وکړو چې کوم بلندترین چوټې دي پیکس دي هغې غرونو ته به وخیږو سر ته، انډیا به د انډیا فوج به موږ ته لاندې نو چې موږ بره ځای قبضه کړو. د ده په ذهن کې سیاچین چلیده چې موږ بره ځای قبضه کړو نو موږ به په هغوی باندې اپر هینډ دي او موږ به بیا چې کوم دی په دې کې به بیا موږ چې څه نه به کېږي. نو ته به څومره بره ځای قبضه کوې؟ د دې نه بره ځای قبضه کولی شي چې هغې جهاز راوچت کړي، بیا به څه چل کوې. دغه ځای کې د دې پلانینګ ناقص و او چې کله هم هغه شانو شو چې هغوی دوی هلته کې چوټیو ته وختل، پیکس ته وختل، هغوی وی چې اوس خو د پاکستان د فوج پسې چې د غرونو ته خیږي نو هغوی خو به تا مړی
د دې لحاظه بس هغه ایرفورس لا ډر ورکوي بمباري پې وکړي چې ایرفورس کله به دی بمباري شروع کړه بیا مشرف مازغو کار وکړي چې اوهو داسې چلو شو نو بیا یې ورسره دوه لارې وي یو لاره خو دا وه چې پاکستان ایرفورس سره ډر وکړي چې بس تاسو به هم ورځئ یو خو فل پلیجډ وار جوړ شي نه هغې ته خو تیار نه و ځکه چې ورته پته وه چې نیوکلیر پاورز دي دواړه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ناخبره و هغه کومه چې کوم د ایرانتیا خبره د پاکستان کې همداسې چې اسټبلیشمنټ سره د پاکستان پورټ سره اختیار د پاکستان وزیر اعظم سره خو هر چاته پته چې اختیار نه نه دا خبره ده بیا چې کله نواز شریف خبر کو نو د اسټبلیشمنټ د طرف نه هغه سره آی په دې باندې کانوینس کو چې هغه ته وی چې بس موږ به کشمیر واخلو او تا به په تاریخ کې بس نوم فاتح کشمیر راځي بس هغه هم چې کوم نه ناپوتیا او د کمګلتیا د وجې نه وي بس ټیک ته او بل خبره ده که هغه چېرته دا وي چې ټیک نه ده هغه څه کول ځکه چې د اسټبلیشمنټ مخې ته د سیاستدان کله چېرېږي نو داسې خبره وشوه بل طرف ته د امریکې نه د یورپي یونین نه او د ټول انټرنیشنل کمیونټي نه په پاکستان په حکومت باندې یو پریشر راغی چې را تاسو ولې په انډیا باندې حمله کړې ده کشمیر باندې ولې حمله کړې ده تاسو جنګونه ولې کوئ تاسو خو اګریسرز یې هغې د وجې نه چې کله د پاکستان حکومت باندې دباو زیات شو نه پاکستان حکومت اوس یو توکې راګیر شو چې فوج ته هم څه نشي ویلی واپله د انټرنیشنل کمیونټي زور دی واپله چې کله فوج په کارګل کې راګیر شو نو بس هغه بیا دکه ځای کې مشرف بیا پخپله نواز شریف ته ویل چې اوس د جنګ د بندولو دپاره امریکې ته ووایه نو بیا دا د خو خپل کتاب کې لیکلي د مشرف چې موږ جنګ کوو او موږ په ګټه کې وو خو دا نواز شریف چې کوم دی نه دا جنګ بند کو حالانکې داسې بالکل نه ده دی جنګ نشو کولی دی په جنګ کې انختی وو نه د انختې د وجې نه چې کوم دی نه بیا نواز شریف ته وی چې اوس ته امریکې ته لاړ شه چې کله هغه امریکې ته لاړ او د امریکې د هغه ټایم صدر چې کوم و بیل کلینټن نه هغه ته یې ووی چې اوس موږ جنګ بندول غواړو نو بیا هغه پکې په منځ کې راغی او هغه جنګ په دغه طریقې سره بند شو خو جنګ خو بند شو خو جنګ بندي نه وشوي چې کله جنګ بندي نه وشوي نو جنګ بندۍ د نه کېدو د وجې نه د فوج واپسي چې وه نو هغه انتهایي خطرناکه ثابته شوه او د دغې وجې نه داسې کار وشو چې د دواړو طرفونو نه څومره فوجیان مړه دي نو هغه خو ټوله دنیا وایي انډیا وایي پاکستان هم وایي چې بلکې مشرف خو وایي چې د هغې 1300 مړه دي خو ایکچوال کې اصل خبره دا ده چې د هغې د 500 نه که زیات نه لږ به زیات بس د 600 نه خو زیات نه دي دوره د هغې فوجیان مړه دي بل طرف ته نواز شریف په خپل کتاب کې او خپل وایټ پیپر چې جاري کړی و د پاکستان 3000 مړه دي او هغه وی چې دا ټول لري مشرف ته حماقت ته وجې نه چې د سره پلان بی او پلان سی نه و د چې کوم دی نه حمله وکړه نو چې کله بیا پاکستان فوج او مشرف دا فیصله وکړه چې اوس دې فوج را واپس کی نو جنګ بندي ونه کړه فوج را واپس کو نو چې فوج کله د هغې بلندترین چوټیاں چې دي د هغې نه راکوزېده نو لاره کې خو دا انډیا او انډیا فوج ولاړو نو د هغې د وجې نه پاکستان ډېر فوجیان مړه شو نو د پاکستان رانغې دواړو د خپل کشمیر پاتې شو خو چې د هلاکتونو ته موږ ګورو نو خو صفا ساده خبره ده چې پاکستان جنګ بایلو نو ځکه هغوی په انډیا کې دې ته اپریشن وجې وایي اپریشن وجې مین وکټري اپریشن چې موږ جنګ وګټو او په دې جنګ کې چې کوم دی نو دا زموږ رسوابای کرنل شیر خان او د ګلګت بلتستان هغه لالک جان شهید شوي چې دواړو ته بیا نشانې حیدر ورکړو نو ډېر زیات هغه چې کوم په فیلډ کې چې کوم فوجیانو جنګ وکړه افسران وکړه هغه دغه هغه د بره نه هغوی ته اډر راته هغوی خو چې د بره نه کوم اډر راځي به فالو کوي او هغوی دومره بهادري په هغې کې شو کړې ده چې مړه شوي دي نو خو د دوی د حماقت ته وجې نه مړه شوي دي هغې خو بهادري شو کړې ده تر دې پورې چې دشمن فوج د بهارت فوج د وی چې تاسو کرنل شیر خان چې دی د بهادري موږ ریکګنایز کړه موږ اکنالج کړه او د پاکستان فوج ته حکومت ته ووایي چې دله نشانې در ورکوي دله غټې د دې جنګ نه پاکستان ته څه نقصان وشو کسان یې مړه شو دویم په ټوله دنیا کې موږ په اګریسر باندې چې دی حملې کوي د امن دشمنان دي په دې باندې مشهور شو او دریم چې کوم دی اکانمي ته هم نقصان وشو او څلورم دکه یې بهانه جوړه کړه او د نواز شریف په ده پکې کلیش راغی او د دې د وجې نه د نواز شریف منتخب حکومت هم یو څو میاشتې پس لرې کو په 12 اکتوبر باندې او د هغې نه پس بیا یو فوجي حکومت راغی د هغې نه پاکستان ته څه فایده وشوه بس د هغه چې د انډیا او د پاکستان منځ کې کومه امن معاهده شوې وه هغه هم اوبه وړه هغه هم په سیلاب له وکړه نو دا د کارګل دا جنګ د پاکستان لپاره ټول نقصان ثابت شو د کارګل د جنګ باره کې دغه ویډیو امید ده تاسو به خوښه شوي د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ او که چېرې ستاسو یو ویډیو خوښیږي نو ملګرو سره هم شریک وي خدای هم خوشحاله لاره